د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا لوګر ته د کاري سفر په ترڅ کې د 50 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 5 ښوونځیو لپاره ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د لوګر په مرکز کې د دغه ښوونځیو د ګټې اخیستنې په ناسته کې د پوهنې وزیر په ګډون یو شمېر ځایي مسؤلینو، قومي مخورو او زده کوونکو برخه اخیستې وه. د پوهنې وزیر په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د پوهنې په برخه کې د لاسته راوړنو په اړه د خبره کولو سربیره وویل موږ ژمن یو چې د ماشومانو لپاره د زده کړو منظم چوپړ برابر کړو او له زده کوونکو یې وغوښتل چې د هیواد پرمختګ لپاره شپه او ورځ کوشش وکړي. د دین ترڅنګ د دیني علومو ترڅنګ په عصري علومو کې هم ډېر کوشش وکړي. د دنیاوال چې نن ورځ داسې پرمختګ یې کړی دی چې په اسمانو ته دي ختلي دي، مریخ ته خیژي، سپوږمۍ ته خیژي او په فضا کې دفاعي سیستمونه نصب کوي. دا دوی په دې عصري علومو کې کوشش کړی دی. خپل الحمدلله دا د مکتب مکمل جوړ شوی دی چې شاګردان به تر اوسه ډېر تکلیف وړی وي، بعضې په خیمو کې او یا په کرایي کورو کې په داسې هغه کې. نو اوس انشاءالله یو معیاري مکتب چې دی ته جوړ شو. له بل پلوه استادانو او زده کوونکو د دغه ښوونځیو په جوړولو سره د خوښي ښودلو سره ویل چې تر دې وړاندې د زده کړو په برخه کې له یو لړ ستونزو سره مخ ول. امیدونو دروازې اوس خلاصې دي، کوم چې موږ به د کلونو انتظار ایسته. موږ ته مخکې د تعمیر څخه مخکې ډېر دوړې او بادونه څخه موږ درس نسو ویلی. اوس الحمدلله امن راغی، موږ ته ښکلی تعمیر جوړ شوی او اوس به دا مشکلات حل شي. د یادولو وړ ده چې دغه ښوونځي د لوګر مرکز، حصارک، پښتون آباد، د بغلان، کمال خیل او الیاس خان سیمو کې د یو کال په موده کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو موسسې لخوا تطبیق شوي چې شاوخوا 6,000 زده کوونکو ته د زده کړو مناسب او آرام چاپیریال برابر شو.